پیشنوای نی، گوشه از جانمایه هنر و ادبیات امروز. بشنو از نی چون حکایت می کنند، از جدایی ها شکایت می کنند. خندای پس رو شندم زل دل دا بدوا، حیای لرخسار شرمی دل دا بدوا و خندم. این راگ آشاری است. وقتی که من به صفت یک انسان خود احساس کردم، در پالوی خود هنرها را یافتم و در پالوی هنرها زیبایی ها را یافتم که زیبایی ها هیچ وقت از اشتها جدا نمیشه. دیوار بلند و قامت یار بلند، برج مه و محشر سپیدار بلند، عشق من و آشیانه فاخته هاست، این سرو همیشه سبز بسیار بلند. درنو اوریدونکو د نوای نای په نننۍ خپرونه کې د پښتو ژبې پیاوړی شاعر چې د طبیعت ښکلا یې کټ مټ په خپله بڼه په خپلو تلپاتې شعرونو کې انځوروله تاسو ته درپېژنو. هوکې دا شاعر مرحوم اسحاق ننګیال دی، هغه څوک چې د پښتو ادب ورشو یې په تشو او سپیرو دښتو کې تازه کړې وه. عبدالعزیز نایبي د نوموړي شاعر د ژوند او شعر بېلابېل اړخونو ته د نظر د خاوندانو په ملتیا یوه کتنه کړې چې د اسحاق ننګیال په یو شعر پیلېږي. یو کوچنی غزل دی نوم دی بابا. چا ویل چې لاړو د پښتو بابا، چا ویل چې لاړو د پښتو بابا، زموږ د دې اسمان شملو بابا. دا مغرور همت شخ پګړۍ چې وي، دا مغرور همت شخ پګړۍ چې وي، تل به وي رهبر د قافلو بابا. ګورئ چې زمونږ عظمت څومره دی، ګورئ چې زمونږ عظمت څومره دی، لمر مشو د ډیرو وطنو بابا. او لیچو کې زنځیر چې مو ټینګیږي نه، لیچو کې زنځیر چې مو ټینګیږي نه، ګرمه مشوه لوبه د رزمو بابا. او دلته به پښتون مګر ژوندی نه وي، دلته به پښتون مګر ژوندی نه وي، نوم چې د شهیر له پښتنو بابا. او تا چې راته کوم پرتم پرې ایښی دی، ساتو یې په سترګو په لیمو بابا. اسحاق ننګیال د پښتو ژبې د شعر په نړۍ کې یو پیاوړی او د لوړ ذوق خاوند و چې د طبیعت ښکلا یې کټ مټ په خپله بڼه په خپلو تلپاتو شعرونو کې انځوروله. ننګیال نن نه 40 کاله وړاندې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د بسرام په کلي کې سترګې نړۍ ته پرانیستې دي. خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د مهرتلام ښار د روښان په عالي لیسه کې او لوړې زده کړې د پولیسو په اکاډمۍ کې ترسره کړې. که څه هم ننګیال د مسلک له پلوه د شعر له نړۍ څخه یو څه واټن درلود، خو په ادبیاتو کې دومره ژوره مطالعه درلوده چې د هغه لیکل شوي مضمونونو او شعرونو ته ډیر خلک ګوته په غاښ دي. د پښتو ژبې منلی شاعر منقاد الرحمن رودوال د اسحاق ننګیال د شعرونو د ځانګړنې په هکله داسې وایي. د ده په شعر کې ځانګړنه دا ده چې دی له طبیعت نه ډېر زیات غږېږي، دی له طبیعت سره بلد دی، دی دودیز شعر نه وایي، رواجي شعر نه وایي، یوازې له جام او جانان سره نه پاتې کېږي، دی هیلۍ ته شعر وایي، دی ماهي ته شعر وایي، دی غره ته شعر وایي، آس ته شعر وایي، ځنګله ته شعر وایي، باد ته شعر وایي، دی ګلۍ ته شعر وایي او بالاخره دی سپوږمۍ ته شعر وایي. یعنې دا واقعا هغه د شاعر تړاو له فطرت سره له طبیعت سره هغه انځوروي. او ده نه پته لګي چې ننګیال څومره په خپل شعر کې وسیع دی، د افکار څومره وسیع دي. بله مهمه خبره ده د په شعر کې یو وخت ما ورته وویل چې د ده تړاو له طبیعت سره یعنې ډېر طبیعي دی. بله ورپسې خبره چې دا د ده په شعر کې هغه دا ده چې دی په خپل تخیل کې، په خپل فکر کې، په خپله ارایې کې په دې ټولو کې یو تعمق لري، یو ژوروالی لري او یو فکري پوخوالی لري. رودوال وایي که چیرې لوستونکی یا اوریدونکی د ننګیال د شعر ژورو ته وردننه نه شي، کیدای شي د معنا په برخه کې له یو لړ ستونزو سره لاس او ګریوان شي او هان د ابهام څلي ته یې وخېژوي. خو رودوال بیا د ننګیال د شاعرۍ زور په آزاد یا سپین شعر کې ګوري او په دې برخه کې د سیالۍ کولو جوګه نه په سترګو کېږي. ننګیال آزاد شعر هم ویلی، غزل یې هم ویلی دی. د غزل روان بهیر سره لکه څنګه چې روان بهیر دی همغسې ورسره ولري او ممکن ځینې استثناءات دی په غزل کې د روان غزلیز بهیر نه ولري،
خو په آزاد شعر کې بیا کاملا مستثنا دی او موږ تر ننه پورې په پښتو ادبیاتو کې چې تر تا اوسه څوک آزاد شعر وایي په دې شیوه باندې په دې سبک باندې آزاد شعر چا نه دی ویلی. دی خپل سبک لري، خپله لاره لري او دی زه فکر کوم د ده په شعرونو کې ډېره د پام وړ برخه چې ده هغه آزاده شاعري ده، نه غزلیزه شاعري ده. د آزاده شاعري ډېره د پام وړ ده، دی په آزاد شاعرۍ کې خو افسوس چې بې وخته مرګ ننګیال ته مجال ورنه کړ تر څو د پښتو ادب په ګلستان کې نالیدلي ګلونه د شعر او ادب مینوالو ته وښیي. د هېواد تکړه لیکوال ښاغلی ویښ بیا د ننګیال په هکله داسې لیکي: ننګیال په خپله ځوانۍ کې ګړندی او ګټور سفر کړی و. د خپل د دې سفر له برکته د پښتو ادب په نړۍ کې ځان ته ښه ځای ټاکلی او ښه نوم ګټلی و. شهرت یې تر لرې لرې تللی و. د په دې سفر کې د ادب لومړنۍ ډالۍ خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړې وه. په سپېرو ډاګونو کې د ادب بزغلي غوړولي وو. د خپل ادبي سفر هغه شیبې هغه کلونه یې شمېرلې وې. د خپل زړه څاڅکې څاڅکې اوښکې او وینې په دې لاره کې کرلې وې او د ادب ورشوی په دې تشو او سپېرو دښتو کې تازه کړي وو. د ننګیال له مړینې نه وروسته د هغه د سیوري په نامه یو ناول هم چاپ شوی دی چې په هغه کې د افغانستان وروستۍ تراژیدي په غیر مستقیم ډول انځور شوې ده او په لیکلو کې سمبولیکه ژبه کارول شوې چې په دې سبک او بڼه په پښتو ادب کې لیکل شوي ناولونه ډېر کم په سترګو کېږي. اسحاق ننګیال په دې سربیره د خپل ادب په سفر کې نور هم ګڼ امیدونه او هیلې درلودې او ګڼې ادبي غوټۍ د غوړېدو او خندېدو په حال کې وې. خو افسوس چې ناڅاپه د خزان تنده سیلۍ پرې ورګېده او ځان سره یې یووړ. خو دا چې ننګیال څنګه له نړۍ څخه سترګې پټې کړي د ده د زوی آرش ننګیال نه به یې واورو. ننګیال صاحب خو ډېر کلونه په افغانستان کې و، حتی چې دلته یوازې څو ملګري ورته پاتې وو چې خپل فرهنګي کارونه په ډېرو ستونزو سره مخکې وړل. د هغې نه وروسته د طالبانو په رژیم کې تقریبا چې هغه یو کال ورته معاش هم ورنه کړه ځکه چې فامیل یې ډېر لوی فامیل و او نه کېدم. هغه نه وروسته BBC خلکو له ده نه تقاضا وکړه چې باید هلته راشي هغوی سره کار وکړي. هلته لاړ، هلته تقریبا ډېره کمه موده کار وکړ. خو دا چې ده کوم داسې مشخص مرض هم نه درلوده نو دلته زما واده هم تیار و، وخت هم لا ورته نه و ټاکلی. د جمعې په ورځ ته میاشت کې 3 ورځې هلته تېرولې. نو هلته د سې شنبې ورځ بېرته یې د راتګ واده وه. نو هلته بعضې ملګري ورسره وو لکه کوچی صاحب او هادي صاحب. نو خپل د کوچي صاحب د کور کې د باندې د زړه حمله راغلی و، هغه ځینې راوستی و خیبر روغتون ته، هلته بیا وفات شوی و. ننګیال 9 کاله وړاندې په خپلې پلرنۍ هدیره کې د بسرام د لویې لارې په اوږدو کې خاورو ته وسپارل شو. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې او د دې برخې په پای کې به د هغه یو ښکلي شعر ته په ګډه سره غوږ شو او خپله ادبي تنده به پرې خړوبه کړو. ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا ښکلې مرغۍ والوځي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، وموښي سینو کې ګلافي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه پام کوه ماشي له ګوتې مه ورله، ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا شنو جلګو کې وځغلي، پیغلې د هوسیو د دامان په لور، واړوي پیکي د شنه اسمان په لور، وخاندي راتاو شي مستی وکړي، ورغړي نخرې وکړي خوښي وکړي، شپو د پیغلتوب ته خوشحالي وکړي. پام کوه پام کوه ماشي له ګوتې مه ورله، ای ښکاري اشنا درته سلام کوم. ګوره دا بې ژبې مرغان مه وله، نه چې کوم وړ بچی بې موره شي، ته هم ګوره پلار او بچی لري، پیغله لور ښایسته زوی ګلالی لري، درد لري آرزو لري زړګی لري. نو ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشي ته ګوتې مه ورله.